سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکیلز یوټیوب چینل له طرفه نن په دغه ویډیو کې بس تاسو ته یو بل فری وړیا ویب سایټ در معرفي کوم چې په دغه ویب سایټ کې تاسو کولی شئ چې په مفت ډول سره په وړیا ډول سره تاسو TRX وګټئ او خپل باینانس ته په اسانۍ سره ویډرا کړئ. تقریبا 2 ورځې مخکې یو ورځ مخکې ما تاسو سره یو TRX سایټ شیر کړو چې په هغې کې ډېری ملګرو کار کړی مفت ډول سره له هغې TRX ګټي او په هغې کې کار کوه. خو په دې ویډیو کې بس تاسو ته یو بل بهترینه فری ویب سایټ تاسو ته معرفي کوم چې په دې کې تاسو کار وکړئ، TRX کې وګټئ، په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې خپل باینانس ویډرا کړئ. نو تاسو سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ او زموږ چینل معراج خان سکیل در سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ، نور ملګرو سره شیر کړئ او همدارنګه زموږ ټلګرام چینل هم در سره جوین کړئ. د ټلګرام چینل لینک په همدې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته میلاو شي. خراځو دغه یو بل فری وړیا ویب سایټ دی چې په دې ویب سایټ کې تاسو کولی شئ TRX وګټئ. نو د دې ویب سایټ لینک به تاسو ته د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي او په لومړي کمنټ کې دا کومه ویډیو چې تاسو اوس مهال ګورئ د دې په دې لیکنې په ټایټل باندې تاسو کلیک واخلئ، لاندې ډسکرپشن راځي، په ډسکرپشن کې ما لیکلي د دې فری ویب سایټ لینک دا دی، صحیح ده، هغه لینک باندې به تاسو کلیک واخلئ. یا تاسو زما ټلګرام چینل ته راشئ، ټلګرام چینل کې به ما دغه فری ویب سایټ لینک شیر کړی. تاسو ټلګرام چینل له کوم ځای نه پیدا کولی شئ؟ ګورئ تاسو چې کله دغه ویلکم ټو په دې ځای باندې تاسو کلیک واخلئ، چې کله تاسو په دې ځای باندې کلیک واخیسته نو تاسو به راشئ او دغه ټلګرام کوم چینل چې دی دا به له ځان سره جوین کړئ، په دې باندې به کلیک واخلئ، ټلګرام چینل به تاسو یې له ځان سره جوین کړئ. ښه کله چې تاسو په لینک باندې کلیک واخیسته، لینک باندې کلیک دغه ویب سایټ تاسو ته په دغه شکل سره راخلاصېږي. تر ټولو لومړی کار چې هغه تاسو باید وکړئ، تاسو باید لومړی دلته په ساین اپ باندې تاسو ورته کلیک واخلئ، صحیح شو. چې کله په دې باندې تاسو ورته کلیک واخیست، لږ انتظار بعد به موږ تاسو ته یو بل پیج خلاص شي. دلته موږ تاسو لومړی یوزر نیم ورکو، بیا ایمیل ادرس ورکو، بیا پاسورډ ورکو، بیا همغه پاسورډ دویم ځل ورکو. زه راځم لومړی یوزر نیم ورکوم، لکه یو یوزر نیم زه صرف ورکوم، لکه زه ورکوم شینواري کینګ، مطلب دغسې یو نوم زه ورکوم، هر کوم نوم تاسو ورکولی شئ. کوشش وکړئ نوم ټول یو ځای ولیکئ، صحیح ده، او 1 2 شماره یا 1 3 شماره دا هم تاسو پکې څه کوئ استفاده کوئ. بیا راشئ خپل ایمیل، کوم خپل ایمیل ادرس چې تاسو لرئ هغه خپل ایمیل ورکړئ، چې هر یو ایمیل تاسو لرئ. زه راځم دلته خپل ایمیل چې دی په دې کې ورکوم، صحیح ده، زه راځم خپل ایمیل ورکوم. ګورئ ما خپل ایمیل ورکړ، ایمیل نه بعد به تاسو پاسورډ ورکړئ. پاسورډ به یې تاسو څه ډول پاسورډ ورکړئ؟ ګوره زه تاسو ته پاسورډ ښیم. پاسورډ به یې تاسو په دغه شکل سره ورکړئ، لکه مطلب تاسو لومړی باید خپل نوم ولیکئ، لکه مطلب تاسو ولیکئ AFG ما ولیکل، بیا تاسو باید شمارې استفاده کوئ 7 9 دا استفاده شئ. همدلته به همغه پاسورډ به لاندې دلته ورته ورکړئ، صحیح شو. چې کله هم دلته ورکړه په دواړو ځایونو کې به پاسورډ تاسو سره راشي. بیا راشئ I'm not reboot په دې باندې تاسو ورته کلیک واخلئ، صحیح شو. چې کله په دې باندې تاسو ورته کلیک واخیسته دا په دغه شکل سره روان شي، صحیح ده، په I'm not reboot. ګوره دا ټیک مار ورته ولګېد، را به شئ په کریټ اکاونټ باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. چې کله ګوره زموږ ستاسې اکاونټ چې دی هغه په کامیابۍ سره څه شو، زموږ ستاسې اکاونټ په دغه ویب سایټ کې جوړ شو. دا ځان سره سیو کوئ، سیو کولی شئ په اسانۍ سره، صحیح ده، هغه مشکله خبره نه ده. په دې کې ګورئ موږ کوم کارونه کولی شو، صحیح ده، کوم کارونه کولی شو تر څو موږ تاسو په دې کې کوین لاسته راوړو. تر ټولو لومړی دا دلته ګیمونه دي، صحیح شو. په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې ګیمونه ترسره کړئ. دا مختلف ګیمونه دي چې هر ګیم تاسو ترسره کوئ هغه تاسو ترسره کولی شئ. بل پکې سروې راځي، دلته سروې تاسو سره راځي، چې کله سروې راځي تاسو سروې هم ترسره کولی شئ. خو د دې لپاره دلته ګیمونه ترسره کولی شئ. بیرته به راشئ دې برخې ته تاسو راشئ. کله چې دې برخې ته تاسو راشئ دلته خو گیم ترسره کولی شئ. دلته تاسو هر ساتواره مطلب هر یو ساعت کې تاسو ته یو ځل فری سپین درکړي. ښه تاسو دا هم دلته کولی شئ، صحیح شو. په دې باندې I'm not reboot باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ، فری سپین به تاسو ترلاسه کړئ. په دغه شکل سره تاسو فری سپین ترلاسه کولی شئ. بل پکې لیولې دي، لیولې ډېرې مهمې دي. که چېرته تاسو په ګولډ لیول کې شئ، په ګولډ لیول کې شئ، نو تقریبا تاسو سره به تاسو ته په هر یو ساعت کې 0.15 TRX درکړي. دغه لیول تاسو څنګه جګولی شئ؟ دا لیول تاسو په گیم په ذریعې سره جګولی شئ، تر څو تاسو په دې کې گیمونه وکړئ او د گیم په ذریعې سره تاسو څه کولی، تاسو خپل لیول جګولی شئ، صحیح شو. دا هم بله خبره. په دې کې بل مهم شی چې دی هغه ریفرال دی. تاسو چې څومره زیات کسان دې ته دعوت کولی شئ په همغه اندازه به تاسو ته زیات کوین درکوي، صحیح ده، یعنې هر یو کس په سر تاسو ته یو TRX کوین درکوي. چې څومره تاسو ډېر کسان ورته انوایټ کړئ او په همغه شان تاسو ته ډېر کوین درکوي. ګورئ دلته به تاسو راشئ، په دې باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک ورته واخلئ
نو دغه ځای نه تاسو کولی شئ خپل ادرس کاپي کړئ. صحیح د ځای نه خپل ادرس تاسو کاپي کولی شئ. دغه خپل لینک صحیح د ریفرال لینک تاسو دې ځای نه کاپي کولی شئ. چې کله تاسو دا کاپي کړئ نور ملګرو ته تاسو دا ور سینډ کوئ ورلیږئ، نو هغه نور ملګري چې ستاسو د دې لینک له لارې جوین کېږي نو هر یو نفر په سر باندې تاسو ته یو TRX درکول کوي او دا تقریبا 2 ورځې بعد بیا تاسو ته جمع کوي. صحیح ده دغه ریفرال مې څوک تاسو را دعوت کړی. صحیح شو. تاسو کارونه نور ملګري ورته را دعوت کړئ، ګیمونه پکې وکړئ، ولې پکې جګې کړئ، همدارنګه سروې هم تاسو پکې تر سره کولی شئ. هرې سروې په سر تاسو ته کوینونه درکړي. سروې کې تر سره کولو کې بعضې سروې شته دی، لکه دغه سروې دي 3 دانې راغلي. دغه سروې به زه انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې تاسو ته وښیم چې دا سروې موږ څنګه کمپلیټ کولی شو. صحیح ده. ښه دا سروې کمپلیټ کولی شئ تاسو دلته. تاسو په دې کې نور کارونه هم کولی شئ. تاسو دغه ویب سایټ په خپله باندې چک کړئ، نور ډېر کارونه تاسو په دې کې کولی شئ. نو دا بهترین ویب سایټ دی، دا بالکل ویډرا ورکوي، ریل ویب سایټ دی. ما تر څو ځل ویډرا کړې ده. نو دغه سایډونه دي، فري سایډونه دي. انشاءالله د دې اړوند به نورې ویډیوګانې هم راځي. تاسو کوشش وکړئ، ډېر کوشش دا وکړئ چې تاسو دې ته نور ملګري را دعوت کړئ. څومره چې ډېر کسان را دعوت کوئ تاسو ته به زیات کوینه درکوي. که چېرې تاسو 100 نفر ورته انوایټ کړئ نو 100 نفر تقریبا چې انوایټ کړئ 100 TRX درکړي. 100 TRX تقریبا 15-20 ډالر کېږي. 15 ډالر تاسو مفت له یو سایټ څخه ترلاسه کړئ، دا ډېر ښه دی. نو بیا کوم ملګري سره غوښتنې کولی شئ همدې ویډیو ته کمنټ وکړئ. مننه.